अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़यतु बिल्लाहि रब्बन व बिस्लामिन दीनन व बिमुहम्मदिन रसूलन। परवरदिगार दी तासु टोलो दोस्तानो او زمونږه راغلو میلمنو ته اجر عظیم درکړي چې په دغه غونډه کې مې اشتراک وکړ. په لومړي سر کې د هېواد ادبي بهیر د مشرتابه او د مدیره هیئت د ډېرو هڅاندو غړو یوه نړۍ مننه چې زموږ د دغه یو ډېر ورکوټي اثر دپاره یې داسې درنه غونډه جوړه کړې وه. زه ورته د مننې تر څنګ د لا بریا او د ډېرو هڅو غوښتونکی یم. هغه دوستانو چې دلته تشریف راوړی دی او تر دې ځایه زحمت را ایستلی دی، د دې ټولو قدرداني او احسان نه شمیرولی. واقعا د کتاب باندې زه خبرې نه کوم، کتاب باندې ټولو دوستانو خپلې مقالې او خپل تاثرات وړاندې کړل. قدرمن حاجي صاحب هم وینا لرله، هم داسې د وخت د کمي د خبره پاتې شوه، دا د معذرت زموږ ومني. نور دوستان هم ځکه وخت ډېر کم دی. په هر صورت دغه چا چې دلته زحمت ویستلی او د غونډې ته راغلي وو، او زه د دوی د قدردانۍ احسانمند یم. زه د دوی پوروړی یم د مینې نه. که څه هم موږ به ونه شو کولی په هغه څنګه چې لازمه ده د دوی خدمت ته حاضر شو. بیا هم فقط همدومره یو لنډه خبره زما به دا وي چې د هغه کتاب چې دوستانو ته رسېدلی وي هغه دې یو ځل ولولي خامخا. په لوستلو کې به تاسو په خپله پوه شئ چې د کتاب ارزښت په څه شي کې دی. اصلا د کتاب یوازې هغه مینه یا پټه مینه که ورته ووایو دا نوم مهم نه دی، او د کتاب متن مهم دی چې تاسو د کتاب نه کوم پیغام اخیستلی شئ. او ستاسو نظریاتو ته هم په سترګې په لار په دې کتاب کې زما خپل ادرس لیکلی دی، تلیفون شمیره مې هم شته دی. البته کیدای شي موږ انسان د سهوې او د خطا سره مخامخ دی، انسان کامل نه دی. که زموږ نه کوم قلمي اشتباه شوي وي یا د ادبیات په چوکاټ کې، چون موږ داسې اکاډمیک لیکوالان نه یو او داسې په اصطلاح چې موږ په دې برخه کې ډېر پوره تخصص ولرو. په هر صورت زه ستاسو هغه نیوکې وړاندیزونه چې تاسو یې ما ته د خپل پیغام د لارې د رسنیو که دغه د فیسبوک د لارې، د واټساپ د لارې، د ټلیفون د لارې، سترګې په لارې، او هغه دوستانو چې دلته مقالې ولوستلې، هغه دوستان چې دلته زحمت ویستلی دلته راغلي دي، یو ځل بیا ترېنه مننه کوم. وخت کم دی، زما ډېرې خبرې مې په زړه وي خو ما هېڅ ونه ویل، او تا راته هر څه وویل خو ما هېڅ ونه ویل. ډېره مننه.